ځان پیژندنه پر ځان د واکمنۍ لومړی شرط دی. درنښت په دې کې نه دی چې تر نورو خلکو غوره شي، په دې کې دی چې تر خپل پخواني ځان ښه شي. زموږ د ژوند موخه دا ده چې د خپلې موخې ژوند وکړو. دا مهمه نه ده چې خلک ستا په اړه څه فکر کوي، مهمه دا ده چې ته د ځان په اړه څه فکر کوې. بریا دا ده چې ته د ټولنې له تاییده لوړ شې او د خپل ځان تایید ته ورسېږي. ته په خپله لاره لاړ شه، په خپلو ارمانونو پسې ګام واخله. په دې کیسه کې مه اوسه چې نور مو په اړه څه فکر کوي او څه درپسې وایي. د باندې بریالیتوب تر هغې هیڅ معنا نه لري چې دننه یې احساس نه کړې. یوازې هغه وخت د نورو زړونو ته لار کولی شي چې د خپل زړه ورونه پرانیزې. که د یو آرام ژوند تمه لرې، باید فکرونه دې آرام او له معنا ډک کړي. که دې پر ذهن واکمن نشي، هغه پر تا واکمنېږي. ډار هغه ذهني بلا ده چې تا په خپله زیږولې ده. ستړیا د هغو کسانو پر ژوند سیوری غورځوي چې یو څرګند آرمان او هدف نه لري. پوهه یو پټ ځواک دی چې تر عملي کولو وروسته راڅرګندېږي. کائنات د زړورو انسانانو لاسنیوی کوي. د ځان کنټرول په حقیقت کې د ذهن له کنټرول څخه عبارت دی. د کمزوري ذهن یوه نښه ناآرامه بدن دی. د ژوند خوښي او آرامي هیڅکله د بانکي حساب او د کور له کچې سره اړه نه لري. نړۍ له غمجنو میلیونرانو ډکه ده. چا چې بد در سره کړي، د هغه بخښل د ځان خوارول نه دي، بلکې د ځان درنول او آرامول دي. تاسې په ځان کې چې کومه کرکه راټولوئ، د دې پرېښودل او آزادول د مقابل لوري نه، ستاسې په ګټه او خپل ځان سره ښېګڼه ده. خپل تیر ته د یوې پښیمانۍ نه، بلکې د یوه ښوونکي په سترګه وګوره. ډیر خلک هڅه کوي د هر چا لپاره هر څه شي، مګر په دې هڅه کې هیڅ شی نشي ترلاسه کولی. زیاتره خلک خپل ژوند ځنډوي او له نن نه یې سبا ته پرېږدي. موږ وایو ښه ژوند به هله کوو چې کله اوزګار یو او د ژوند فشار را باندې کم وي، خو په زړه کې ټول ښه پوهیږو چې د ښه ژوند لپاره تر نن مناسب وخت نشته، او چې نن یې نه کوئ نو کله به یې کوئ. د ژوند په پای کې به مو دا ډیر ځوروي چې تاسې له خپل قوت څخه استفاده ونه کړه. تاسې به تر هغه خوشحاله نشئ تر څو هغه څوک نشئ چې غواړئ.